نن موږ د سترګې او غوږونه صرف موبایل له ساتلي دي په سترګو په موبایل کې پردو ښځو ته ګورو او بربنډو ته پې ګورو او په غوږونو ګانې اورو نه داسې مه کوه مه کوه د خدای د نعمت شکر ادا کړه چې د الله د نعمت شکر دی دا نه که یو د خدای د نعمت شکر نو الله وی لئن شکرتم لازیدنکم زما شکر ادا که نعمت به نورم زیات کړم ولئن کفرتم او که د الله وی زما د حکم ناشکري دې وکړله نو ان عذابي لشدید بیا د ما عذاب سخت دی ګورې داسې به دې ووایم چې یاد به ساتې نشان عبرت به دې وګرځو شکر د خدای د نعمت ادا کې او د بچی شکر ادا کې او هغه شکر سره د دې بچی د سترګې قرآن ته متوجه راشه بچی لږوندې د خدای قرآن ووایه هله بچی چې ګرځې ماشوم چې ګرځې پخوا نه دی د خلکو به دې ماشومانو ته څه خوند چې جوټه به یې هم ورکوله نو څه به یې ورته اللهو به یې ورته دا د الله نوم دی الله 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 دا نوم خو دې هیله به یو پوټی لږ زور ورکه د دې نه به داسې پیش و الله 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 هی د خدای نوم دی نو بیا خو زمونږ زنانه دي نو دې د دې هې نه بیا دې زمې نه پیښ نه پیښ په ورته ویم واو جوړ کړه الله 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 للو للو چې د ماشوم دی وخت ته د الله نوم وردن نشي دا د وخت شکریه شوه او په جبه باندې شابه بچي ووایه الله ووایه بسم الله ووایه دا به یې ورته ښوده اوس ورته څه وایي بچې ټاټا ووایه شابه ټاټا وکړه ټاټا هلکه څه د سړیتوب ټکې خو ورته وښایه که که انګریزي مو ورته ښیې نو په انګریزۍ کې چې ته سړیتوب ټکې خو ورته وښایه که نه نو ټاټا څه شی دی ټاټا 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 دې په دې ورته دا ولې نه ښیې چې اهلا وسهلا السلام علیکم مرحبا دا ورته ولې نه لله الحمد چې الله پې خوشحاله شي موږ به ورته کنزل خو کنزل خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی په د انډیا کې قبر دی او نن د هغه قبر له مسلمانان خو څه کوي چې هندوان هم راځي سیکان هم راځي یو مسلمه منل شوی شخصیت بزرګ او عالم تېر شوی د زمانې لوی عالم او بزرګ ټول ورځ به لګیا د دین په کار کې د دې مشرقي هندوستان او د بهارت او د بنګلادیش په سفر تللی نو چې کله واپس راغی نو مور ته ناست و مور له یې په خپو چاپي کوله زور یې کوه مور ورته یې معین الدین بچې نن ډېر خوشحاله نه هر څومره چې لوی وي خو مور ته کښېنه نه مور خپله به زور ورکوې کمال ګورې زما رونو دا دی دې نو هلکانو ته هم دې نوجوانانو ته چې که کامیابي حاصلول غواړئ نو د مور او د پلار د زړه نه دوا وباسئ که د مور او د پلار د زړه نه دوا په خولې درته یې سم نه وایي خو چې تا مور له یو کیله راوړه او پوستکې دې ته لرې کړه بیبې مورې دا وخوره یو کیله په 100 روپۍ به کېږي په 2-3 روپۍ په 15 په 10 روپۍ دی یو کیله زیاته نه خوري مورې خوا کې ورسره کښېنې رومال راوباسې لږې خوله وله داسې پاکه کړې سترګې وله پاکې کړې په خپو وله 2 لاسونه کښېږدې وایي وایي د زړه نه دې وله دوا وویسته که په خولې څو نه وایي که د زړه نه دوا مو نه کړي نو رب دې راضي که او خوشحاله دی او پلار ته کښېناستې بابا او په دې خپو دې ولې یو 2 لاسونه او په دې اوږو دې ولې یو 2 لاسونه کېښودل او رومال دې راویست او په خوله دې وله لږه پاکه کړه یو کیله مالټه دې سپینه کړه هله بابا ته پې څونه کړېږې ستا نه به پې څومره لاسونه ستړي شي یو مالټه باندې به څونه پیسې ستا لګي یو کیله باندې به دې څومره لګي بابا لږ غوندې هغه پوستکې دې ترې لر کړه او یا دې ترې هغه معمولي غوندې ټنګری دې وله په ګوتو صفا کړه یو ټنګری دې ورکړه دا ګور دې شي کې دا په دې څیزونو عمل وکړئ د دې پلار د زړه نه دعا خېږي
هر څومره چې د پلار او مور خفه کړي خو چې ته کېناستې او پخپو دې وله زور وکړو لږ دې ورته وخندل هر څه بیا یې دا زما خبرې اصلاحي وي بچې په دې عمل وکړې د مور او پلار ډېر قدر وکړې ډېر عزت وکړې نو راغې مور له زور کوي چاپې کوي مور ورته معین الدین بچې نن ډېر زیات خوشحاله نه وی مورې ولې به نه یم خوشحاله په دې موجوده سفر کې الله پاک ډېر لوی خیر ماله راکړ زما په لاس الله ډېر لوی کار وکړ او یا زره کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړل 70,000 غیر مسلم دادis मेरी हाथ पर पैर करके मुसलमान बन गए और 7 लाख बदअमल मुसलमान लक बदअमल फासिकान गुनाहगार मुसलमानों मेरे साथ बैत की और तौबा निकाला और सच्चे मुसलमान बन गए जो या जरा काफिरान खुदा पाक मुसलमान अवलक बदअमल खुदा ने कान कई नमूर ज़बानेम खुशाल बड़ी खुशहाली खुदा मेरे कसम दता खरम ज़पदे खुशहाली गम जदा बंदेगान दा खुदा सारा जमा ज़मरे गुनाहगारी ता मुंग ने कान शो मुखपल रब राज़ी को मुंग मुंज़ को मुखपल बच्ची रावलो पर मदरसों के दाखिल को मुंग दा खुदा कुरान ला तवज्जो वर कोई और खुदा मेरे कसमियन दर तवेम कि मुसलमानी पदे बखुशहाली कि मुसलमानी पर भी देने बखपके मुंग दा सो को यार खलक दासे शो प्लान के दासे शो बरबन शो अल्लाह गवाह दे कसम पर खुदा ला मुखपश द हुजूर पाक न तपोस न शो द ईमान और द कुफर द ईमान वही सना खदा द खुदा द रजा सना खदा इज़ा सररत का हसनतुक कि नेकी को पे खुशहाल है او गुनाह के पे खपश چې پنه کې پخپل او د بل پاغه خوشالهږي زبو سره د بل غم مرګره کم نور نصوصو کې شتا نو دا ستاسو ایمان نه او چې پخپل ګناه او د بل په ګناه خپکهږي دا د ایمان نه او که په ګناه خوشالهږي پېښه چې په ایمان کې دې کړ پړ دی نا وته وی با مورې ولې باندې خوشاله دومره خلکو زما په لاس ایمان راو او دومره خلک نیکان شو په دې باندې خوشحال نو مور ته بچي په دې کې ستاسو کمال دا خدای فضل نه او زما برکت ده دا خدای ما کمال دې ستا په کې سدي اخو عالم او خيارو نو مور ته مورې نن به ما په چې ستاسو کمال ده خواري خو ما وکړه په کوڅو کې زو ګرځیدم تقریرونه ما وکړل شاګردانو خلق ما ترا غون کړ شوګری ما وکړې چې خلکو ته ما والی نصیحتونه ما وکړل د خزه او د بچونه بار شپې ورځې ما تیرې کړې مالکه زما تقریر کوم غدا وخورم ها میاس کې په کې وقفه وکړو دا به وخورم دا خلک براته ټول ګوري مهرباني الله خوشاله کې بچي د دورې نو مړه دوره کې خو مونږ دا خوړل خو میاس کې په کې وقفه مخفه کوله دې کې خو په کې وقفه نه کېږي الله خوشاله کې بچي نه نه بچي الله خوشاله دا خراب نو خبره مې دې پورې کوله د مارونو دا مونږ شاګردان دي بچي نه دوره کې مونږ ته دا سيزونه پراتی دا کله کله پکې وټنګره خورو وی ما غیات تازه کاو نو مورې خواري خو ما وکړه کوڅو کې زو ګرځېدم تقریرونه ما وکړل د ښځې بچونه به شپې بار شوګرې ما کړې دي او ته خو کور کې دلته ناستې په دې کټ کې په دې مسله ناستې ښه کور کې بې ځایه خوشحاله او ستړی نه شي او ته دا زما کمال دی ستا نه دی دا به راته نن وی چې ستا څه کمال دی مور ورته وی معین الدین بچې 3 خبرې واوره وی دا تا نه چې خدای دا کومه ملغلره جوړه کړې ده هیره لوی عالم او بزرګ درته خلک وی او خلک د لاسونه ښکلی او خلک د تقریرونو له غوږ ږدي
او خلق در باندې ښه ګمان کوي او عالم او ملا صاحب درته وایي بچې دا زما برکت دی د خدای فضل بېشک دی کې انکار نشته خو ظاهري د اسبابو په تناظر کې دا زما برکت دی بچې ته چې کله ماشوم وې پلار دی مړ شو ما د سره خواري کړې ما محنت کړی دی ته به پټېدې د ماشومانو خو لوبې خوښې ته به پټېدې او منډې به دې والې د سبق نه به پټېدې تښتېدې به او بورقه په سر په دې کوڅو کې درپسې زه ګرځېدلې ما به راوستې او جومات کې استاد جي سره به مې کښېنولې تا به ژړل ما وې نه بچې سبق به وې علم به کې ته به مازدیګر تښتېدې ملګرو سره به دې لوبې کولې ما به وې نه بچې لوبو ترې نه پرېږدم د الله دین به زده کې قرآن به زده کې د ماشومانو خو دا خوښوي بچې که ما هغه وخت سره چې د مصریانو سره یا بل چا سره شاګرد کړی وې نو زه پیسو ته محتاج یم ماله به دې له 100 روپۍ ګټلې وې ما وې پروا نشته زه به خپله ښځه یم او زه به په پرده کې په پردو کورونو کې مزدوري وکړم خو چې تا له خدای علم درکړي زما وروڼو ګورې دا اوس هم شته دا اوس هم شته ما ته یو زنانه ټلیفون وکړو ما ته یې مولوي صاحب ما ستا بیان اورېد چې په بچو علم وکړې زما شوق دی چې په یو بچي علم وکړم په ده به څونه پیسې لګي هغې دا خیال و چې پرایویټ سکول کې ماشوم داخله و خو بلا پیسې لګي په ده بستې چې ده نه وایي مولا جوړېږي دا لفظ د هغې ښځې نو ده باندې به څونه پیسې زما لګي زه خو کونډه یم او بچي مې ټول یتیمانان په پردو کورونو کې خدمت کوم ما وې خورې 1 روپۍ به پرې نه لګي خدای به ته عالم جوړ که حافظ وي الله به ته حافظ جوړ نه څنګه به ته پیسې به پرې نه لګي ملا به جوړ شي ما وې خورې روپۍ به دې نه لګي روپۍ مونږ د الله د رضا دپاره لګیا یو دې خلکو ته سبق ښایو مونږ پیسې نه دا ټیک ده په بعضې مدرسو کې فیس مثلي لږ دی هم دومره نه معمولي هغې غریبانانو ته ضرورت وي سکول یې مثلا د کرۍ مدرسې د کرۍ په بلډینګ کې استادانو تنخیه مدني نه خرچې زیاتې ډېر مختصر غوندې فیس دې واخلي او دې فیس سره یو پوټې د دا ماشومانو لږ توجه مو لګي پلار یې وایي چې کوم څیز باندې نه پیسې دي نو توجه به دې وي او چې دا مفت دی که نه پرویز سوکله ساتي په بعضو کې ټولو کې نه ما ستا بچي ته به مفت تعلیم میلاویږي دله به کتاب زه ورکوم انشاءالله په مدرسه کې دته د بجلی انتظام به مونږ کوو دته لاندې د پوړ یا د قالین یا د کارپټ انتظام به مونږ کوو د کمرې به مونږ کوو په اوړي کې ګرمې یخې او په ژمي کې ګرم او به انتظام به ورته مونږ کوو کتاب به مونږ ورکوو فیس به ترې نه الو بلکل نه ایډمیشن او نه ټیوشن فیس ایس به دې پرې نه لګي مې ستا په بچي یو جوړه د کال 2 لګي 2 جوړې مې د هغې بندوبست به موله زه چاته ویم به هم دله وکړم ځه او که ستا بچې د جمعې په ورځ چوټي وي او کور ته ځي یاره 100-200 به یې لګي مې دا به زره جیب نه ولاچوم زه بېغمه اوسم 1 روپۍ به دې لګي هغې داسې وجړل زنانه د خوشحالۍ نه وایي خلکه زما مې 1 روپۍ به دې پرې نه لګي خدای به تې عالم جوړوي زما وروڼو زموږ د علمو دقه کار دی اوس په دا لوم حقانیه کې موږ چې کله دستار باندې و ما ته یو زنانه ټلیفون وکړو وایي زما بچې تا سره فارغېږي ډېرې وجړل ما ورته خورې لکه جړا دې غلې که چې خبره خو دې واوره داسې سلګې والې وې چې زما بچي خو 8 کاله مدرسه کې تېر کړل چې ملا به دې جوړ شوي که نه دا تا ما ته یتیمانان پاتې زما خاوند مړو ما سر دوی له سپین کا ما په پردو کورونو کې جامې ووینځلې په پردو کورونو کې ما په پردو کورونو کې لوښي وینځل ما په پردو کورونو کې ځمکه جارو کړه خلکو له مې کورونه صفا کړل ما پردي ماشومان اولو بل پوزې مې ورته پاکې کړې خو چې زما بچې علم وکړي دا خواري مې کړې
او سمشته شکر یې داسې مې ما وی دوا وی دړه دوا مولوي صاحب ما له خو دې بچي پیسې ګټلې شوې ما وی بچي علم وکړه زه به پردي ماشومانو لوبم د هغې پوزې به پاکې کړم پیسې به وګټم خو چې تا نه خدای مولا جوړ کړي دنه به مولا جوړ شوي ما الحمدلله چې ستا دعا ورسره غټ مولا ته خدای جوړ کړی جړل غریب دا چې د چا خدای خوښي نو قرآن سره مینه قرآن د خدای خبرې د چا پیغمبر خوښي د پیغمبر حدیث ته هغه خبرې دي هغه به خوښي بچي ته به دغه لاره ښایي قرآن والا سره به مینه کوي حدیث والا سره علماو سره و نیکانو سره محبت به کوي دی به په خپله مزدوري کوي خو چې به بچي به علم کوي زمانو نو مور ورته وایي معین الدین ته ورته یې وایي معین الدین بچې دا تا نه چې لوی عالم دا زما خواري په کوڅو کې در پسې به ګرځېدم لوپر نه شي نشیانو سره جوارګرو سره ملګري نه شي نو ما در باندې په زور په جڼاګانو سبق وې او عالم مې دنه جوړ کړ نیکانو سره مې کېنولې چې ښه اخلاق زده کړې نو خدای نه دا ملغلره جوړه کړه منې که نه منې ته خو په ماشوموالي کې ستا لوبې ملنډې خوښوي ستا خو علم نه خوښ جړل به وی مورې منم بلکل دا خبره ټیک وی معین الدین بچي دویم هم واوره چې ته د الله د دین دپاره د کور نه وځې ما ته وی مورې دوا راپسې که ووتم نو زه دغه مصلې ته وخېږم نو لاس اوچت کړم لپې لپې دواګانې در پسې در روانې تاسو هم چې بهر وځئ که دوکان ته ځئ او که د دین کار له مور له ورځئ مورې دوا راپسې که ته بیا ګوره تماشه کوه بچی لپی لپی دعاګانې زما در روانې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور دعا د بچي دپاره بیا غایبانه خدای قبلېږي کې اخلاص دی منې که نه منې زه په مصله ناست یم خو تا پسې زما دوا در روانه مورې دا مې ومنه ای بچې درېیمه مو ته چې کله ماشوم وي او زما په غېږ کې و ما پی در کول داسې وخت کې په ما تاله پی نه دي در کړی چې زما به اودس نو ما به اودس وکړه ته مې سینې ته واچولې ما به پی در کړو که ما به مونځ هم نه کوو بعضې وخت کې زنانه د ماهواري به مونځ نه کوي بیا به ما اودس کو او ته به مې سینې ته اچولې نو تا د اودس والا ښځې پی څکلي دي مور پی نو تاله به په هغه پیو کې خدای برکت اچولي که نه اچولي دا خواري وکړه مونږ دا بچي د خدای لوی نعمت دی قسم خدای دا لوی نعمت د چا چیني د هغه نه تپوس وکړه زوی د خدای لوی نعمت دی چې د چاني د هغه نه تپوس وکړه دا نعمت بچې رونو مه ضایع کوئ دا نعمت په ګن مه ورچوئ په رشوت باندې په دروغو په کنځلو دا بچې راولې د قدر وکړئ د خدای قرآن ته کښېنوئ د دې بچي سترګې د خدای په قرآن ولګوئ د دې بچي غوږونو باندې د خدای قرآن واورئ د ټچ موبایل مینه په دې ماشومانو مه کوئ د خدای قرآن ورته وښایئ دا بچي څومره د دې پلاران به څومره خوش قسمت وي چې بچو له خدای په ژبه او په زړه کې قرآن وردن نن به خپل رب زموږ څومره خوشحاله وي زما وروڼو ټول ملګري چې څومره دلته ناست یې ټول چې ناست یې دا وعده به کوو که خیر یو به نن پس د قرآن شریف تلاوت کوئ که خیر کوئ به که ښه نه لږ لاس اوچت کې انشاءالله وایئ لږ شوق سره یو دا کار لږ کوئ یو سپاره نیمه څلورمه حصه یو رکو کوئ خو کوئ په لاره چې روان یې سوره اخلاص وایئ قل هو الله احد حضور پاک فرمایي په دریو ځلو الله د قرآن د ختم ثواب ورکوي او چې لس کرتې وي الله جنت کې محل دله جوړ دا وایئ دا زما ومنئ دی کې ستاسو فایده ده چې زه هسې په زور خبرو ته څه ضرورت دی جومات کې کښېنئ لږ ذکر درود شریف او دا او دریم دا دویم دا چې یو بچی علم پسې وباسئ قرآن لره وباسئ یو بچی فیصله وکړئ یو بچی باندې به زه حفظ کوم او علم به پې کوم او د علماو مدرسو سره مینه کوي او بالخصوص ګوره دا ما اورېدل چې قاري صاحب محترم رب نواز صاحب د کرۍ په بلډینګ کې مدرسه چلوي مونږ خو چې د زوی وادي مخکې نه وله بلډینګ تیاره د لوره ورکو مخکې ورته وایو چې کور به ونه ګورې په مهر کې لیکې او د خدای قرآن دپاره مونږ سره هېڅ هم نشته
نو که تاسو دوستانو لږ اتفاق وکړه او یو څو کسان را یوځای شوې د قاري صاحب دپاره نه د کور بداني د الله دپاره د قاري صاحب له یو 2 مرلې 3 مرلې ځای تاسو واغېست خدای به بیا باندې چې په هغې کې داسې ستاسو بچي قرآن زده کوي ښه قرآن دپاره یارېږې ما چې زمونږ پیسې چې دا په زوی دې ولګولې دا لاړې په لور دې ولګولې دا لاړې ختمې شوې د دنیا په عیاشۍ دې ولګولې دا لاړې ختمې شوې او چې په قرآن دې ولګولې نو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم زه ستاسو نه غیرتیم والله اغیر مني الله زما نه غیرتي دی غیرتي د چا بدل په ځان نه پرېږدي دا نه روکېږي دنیا کې به هم خدای بدل درکوي آخرت کې قسم دې زه کله حیران شم او بعضې خلک وایي دې ملایانو څه وکړل ټول نه وایي بعضې وایي دې قاریانو څه وکړل دې ملایانو څه وکړل ما وایي تاسو وکړل ته راته ووایه ځه وایي ما دنیا آباده کړه ما ترکاري وکرله ما غنم زرغون کړل ما ډاکټران جوړ کړل ما انجینران جوړ کړل ما څونه پیسې دې پې ولګولې څونه خرچه دې پې وکړه تا دا هر څه چې راغونډ کې دا ټول هر څه دا ټولې ډیګرۍ او دا ټول ډاکټران او انجینران او دا هر څه د خدای په نیز دقه بچې چې دا نن یې سینې ته کوز شو په خدای کې دې ته رسي ته به د دنیا کار کې زه خوشحالېږم زه به د دین خیال ستا ساتم ته به د دنیا فکر کې او زه به د بچي د آخرت او د دین فکر کوم او د قرآن فکر به کوم تاسو وینئ چې د ماشومانو ته په غاړو کې ګلان پراته دي په دې خلک خوشحالي د چا بچي چې د سکول نه فارغ شي نو غاړه کې ورته ګینټه واچوي ګلان ورته واچي ډاکټر شي یو میډل وي او ورته واچوي انجینیر شي پی ایچ ډي وکړي نو غاړه کې ورته یو سیره واچوي یو امیل ورته زه ویم یو امیل ورته واچوي یو خاص غوندې امیلي هغه ورته واچوي یو تمغه ورته واچوي یقینا د خوشحالۍ خبره دا میلونه ځان سره بیا خلک ساتي دا څه شی دی دا چې زه ډاکټر شم زه انجینیر شم ما اعلی تعلیم وکړه نو د کالج پرنسپل صاحب او د کالج چې کوم د یونیورسټۍ مشر و دی ما ته غاړه کې اچولي دي خو زما رونو دا ټوله میلونه دا ټولې سیرې دا ټول میډلونه چې دا غاړو کې خلک اچوي موږ پې فخر کوو په خدای قسم چې نن قاري رب نواز صاحب د دې یو بچي په زړه کې د قرآن کومه سیره واچوله او د قرآن کومه میل واچو که د خدای په نیز دا ټول هغې ته رسېږي موږ کې شکر نشته موږ کې د خدای د نعمت شکر کوي او د خدای په قرآن موږ شکر ایستلی موږ به دا خبرې چرې نه وې کړې موږ به وې چې زه د حافظ صاحب نه د خپل بچیم قربان کم ولې زما د الله د قرآن خدمت کوي ما به وې د دې ملا صاحب نه زه دا ټول خاندان قربان کم ولې زما او د الله په منځ کې جوړ پیدا کوي ما ته دین ښیي ما ته عقیده ښیي دا پته باله لګي چې قبر ته ورکوز شو او خیرت ته لاړ شو بیا به پته ولګي چې افسوس ما په دنیا کې دا ژوند که د دې علماو سره تیر کړی وی د دې قاریانو سره تیر کړی وی د دې مولایانو سره په جومات کې ما ناسته کړی وی د دوی د لاس قرآن مې راغشتی وی مې خپل کړی وی او ما 2-3 ټکي د دوی نه د قرآن زده کړی وی نو څه خبره د مارونو د اندامونه چې موږ له خدای راکړي دي د څه له راکړي دي الله په قرآن شریف کې فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی د مور د ګېډې نه مې راویستی ایسته نه وی خبر الله قدرت ته وګوره په کومه طریقه الله د انسان د مور د ګېډې نه راویست
بربند و بربند اسم نو چې څنګه راووته نو یو کپړی دې ته وکړه بربند یو سپینه کپړه یو تولیه دې ته وکړه بربند د مور نه راووت او چې کله قبر لځې نو بربند به ځې دا جامې به دنه وباسي بربند شو کنه نو یو ټوکړه به دنه ته وکړي د کفن نو قبر ته به دې ورښکته کړي او څو ورځې پس به دنه ټوکړه خوري شي بیا به دې ډوکې او خو دا چې څومره غوښې دي دا به هم دوړه شي ختم لا تعلمون شیئا اس نه نوی خبر په اس آگاه نوی چې د مور نه مې پیدا کړی نو غوږ مې درکړه یعنی په غوږ کې د اورېدو طاقت سترګې مې درکړې په سترګو کې د لیدو طاقت زړه مې درکړه په زړه کې د علم او د پوهې طاقت دا مې درته واچه دا مې سله درکړه صرف دلته د دوو اندامونو ذکر کېږي په یو اندام به دین اورې په بل به یې ګورې په غوږ به یې اورې او په سترګې کې به ګورې د دین د حاصلېدو دغه دوه لارې دي په سترګو به وګورې قرآن ته یا په غوږ به یې د استاذ نه واورې او په زړه کې به یې محفوظ کې دوه د اورېدو لارې یو خزانه د په زړه کې محفوظ کول دا نور دا مې سله درکړل الله اکبر زه طالبانو ته ویم دلته د نورو څیزونو ذکر ونه کړ اندامونه خو ډېر دي لاس یې درکړی دي ژبه یې درکړې ده خپې یې درکړې دي صرف په دې آیت کې الله د دوو اندامونو ذکر کوي د الله د قرآن په یو نکته د حکمتونو ډکه ده دا قرآن چې چیلنج ورکړی دی چې فأتو بسورت من مثله د یو صورت پوټینی صورت مثل لوړی نو چې په هغه پوټینی صورت کې کم حکمتونه او رازونه دي هغسې به جوړوي لکه د یو ټکي تاسو ګوره زه پرې ویم مختصره طالبانو دې خبرې درته نه کوم د دوو اندامونو ذکر ولې کوي که طالب سوال وکړي چې په ژبه خو خلک ډېر لوی کار کوي بل دی د السنه او د ژبو ذکر راغلی دی په لاسونو خو بنده ډېر لوی کار کوي سړی نیمګړي د هغې اندامونو ذکر رانغی د خپو ذکر رانغی د دماغو ذکر رانغی صرف او صرف د دوو اندامونو جعل لکم السمع والابصار والافئده لومبې چې ماشوم پیدا شي د زده کړه کوي دی ښودل نه کوي لومبې چې ماشوم پیدا شي دی زده کړه کوي دی ښودل نه کوي دی په لاسونو کار لا نه کوي لاس وروسته بیا دی پوهېږي چې دا څه شی دی سر اوالم د لمور خولو کې خوراک ورکوي صرف لاس بړقی او په لاس هغه کار نشي کولی چې کم په کار دی خپو باندې لا حرکت نشي کولی دی زده کړه کوي زده کړه لومبې او د زده کړې دوه څیزونه دي غوږ او بل څه شی سترګې او حفاظت په زړه کې کوي دا دین ته اشارت دی چاته دین ته اشارت دی یې بنده لومبې هم ته زده کړه کوي معاشرتي امورو زده کړه کوي پور پیژنې پلار پیژنې دنیا پیژنې دقسې به دین پیژنې دین به زده کوې په غوږ به اورې او په سترګو به ورته ګورې او پړه کې به محفوظ کوې نو چې زړه کې دې د هر څه محفوظ کړل د دې اندامونو شکریه بیا څه ده اسانه شکریه خدا ده چې په سترګو زوی ته وګورې او ته وایې الحمدلله دا زوی دې وپېژنې یو زده کړه دې وکړه یو شکل دې ترې راښکه ځان ته په غوږ باندې دې د زوی جړه واورېده او ته وایې الحمدلله خدایه چې زوی مې شته چې جړه پرې واوره ظاهر دا معنی او بس کې وایې الحمدلله کور ته ننوځې وایې الحمدلله دا شکر شو لیکن په حقیقت کې شکر څه شی دی چې کوم اندام الله سره درک هغې کې استعمال کړي الوسي دغه لیکلی کوم اندام الله سره درکو ما تعالی یو جوړه جامې درکړې او تا هغه جامې استعمال نه کړې نو زه یم دا ډېر ناشکره سړی زما د جامو قدر یې ونه کړ او چې تا هغه جامې واچې او ما ته راشې او ما ته دا هغه جامې دي چې تا راوړې وې خوله به مې درنه خوشحاله شي چې زما د هغه جامو قدر یې
ما یو خوشبو درکړه تا خو غورځوله چاله دې ورکړه وایم زما د نعمت قدر دې ونه کړه او چې تا هغه خوشبو راوباسې زما مخکې په ځان لګې نو زما اړه به غواړي چې نور هم دله درکړم نو قدر څه شی دی وروڼو د دې اندامونو شکریه څه شی دی چې د اندامونه په هغه څیز کې استعمال کې چې څه له خدای درکړي دي یو یې دې له درکړه چې د دنیا نظام پې وچلی بچی ته وګورئ کاروبار ته وګورئ د دنیا جایز امور هغې کې استعمال کې سترګې او غوږونه لیکن د ټولو نه لوی څیز څه دی چې په دې سترګو د خدای قرآن ته وګورئ او په دې غوږونو د الله قرآن واورئ او دین پې واورئ دا څو خبرې ما ستاسو په خدمت کې عرض کړئ ډېر زیات خوش تاسو نه هم ډېر خوشحاله ځکه دا ورځ داسې ده د چهارشنبې ورځ ده د کار ورځ د اتوار په ورځ بیا هم څه ناڅه خلک اوزګاري تاسو خپل 100 کارونه پرېښودل او راغلی او دې ماشومانو بچو سره د دې په خوشحالۍ کې مو ځان شریک کړئ د قرآن په خوشحالۍ کې مو ځان شریک کړه نو تاسو خوش قسمته یې په دې خپله ناسته او په دې راتلو د خدای شکر ادا کړئ ټول وایي الحمدلله الله به اجر درکړي او د قاري سم هم ډېر زیات خوشحاله ډېر خوشحاله شو دومره ښکلې بچي تیار کړه زه به په دې خبرو اکتفا وکړم او زما ډېر ګران قدر رور دی شیخ الحدیث حضرت مولانا نور محمد صاحب حفظه الله ډېر ښکلی عالم دی په ما هم ډېر ګران دی هغه به انشاءالله درته بیان کوي اخره کې به بیا انعامات هم تقسیمېږي زه به دنه په دې خبرو اجازت غواړم ما بل دی چا ټیم ورکړی و پوره په 11 بجې او قاري صاحب را سره بل ورځ ویې چېرې که د لیټ رالی نو ښه به مونږ خلک به را جمع شي مې ډېره ښه نو په دې خبرو اکتفا کوم زه الله یې تاسو ډېر خوشحاله او الله یې تاسو له وس درکړي الله ته دوی له وس ورکړي چې دلته د قرآن یو ښکلې مدرسه جوړوي الله یې توفیق دله درکړي الله یې تاسو له خوشحاله شي یو ملګری رحیم الله بچي نشته چې د چا هم بچي نه الله ته ول نارینه اولاد ورکړي دا ماشومان دا ګلونه دا به تلاوت کوي د قرآن شریف خدای پاک دې په ژبو کې زړونو کې برکات واچوي تاسو موږ له خدای په بچو په نوسو کې عالمان پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ټنګری راکړه لکه چې وخورمته هغې نه راکړه چې د ده اړه خوشحاله شي که نه ټول ملګري خپل ځایونه باندې تشریف کېږئ حضرت شیخ صاحب سره مینه دا ده چې سهولت ورکړو عذاب یې نه کړو